نو ځکه کومه زندگی چې الله تعالی انسان ته ورکړي نو هغه زندگی دا د الله تعالی امانت دی او دې امانت کې الله تعالی د دې په عاقبت او په آخر کې د انسان نه څه پوښتنه کوي. خو دې امانت زندگی کې الله تعالی انسان ته ډیره ازادي ورکړې ده چې سړی زندگی زما ده او ستا سره څو ورځې امانت ده، لیکن دې امانت کې ته ډیر آزاد د زندگی کوي سي په دې کې ته خوراک کوه، په دې کې ته چشل کوه، په دې کې ته تجارت کوه، په دې کې ته ګټه کوه، په دې کې ته خوب کوه، په دې کې ته آرام کوه، په دې کې ته ضروریات پر کوه، په دې کې ته جایز شهوات پر کوه. نو هغه زندگی کې الله تعالی انسان ته ډیره ازادي ورکړي، لیکن د ازادۍ سره سره یوه پابندیم الله تعالی پر انسان باندې ایښی. هغه پابندي څه ده؟ الله تعالی ورته وایي وذرو ظاهر الاسم و باطنا. سړی په زندگی کې به ګناه ته نور نږدې کېږي، ظاهري ګناه به نه کوې، باطني ګناه به نه کوې، ښکاره ګناه به نه کوې، پټه ګناه به نه کوې، د الله تعالی نافرماني به نه کوې چې الله تعالی په کوم عمل ناراضه کېږي د الله تعالی د ناراضګۍ عمل به نه کوې. یو طرف ته په زندگی کې ډیره ازادي ده او د هغې سره سره الله تعالی یوه پابندي ایښې ده، بس ګناه به نه کوې. ګناه څه ته ویل کېږي؟ د الله تعالی د حکم مخالفت، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارکې طریقې مخالفت او په دین کې د خپلو خواهشاتو مطابق ترتیبونه جوړول، خپل فکرونه جوړول، خپل سوچونه جوړول، دې ته ویل کېږي ګناه. اوس هغه مخالفت د الله تعالی د حکم یا د پیغمبر علیه السلام د طریقې کې سړی په ظاهري اندامو باندې کوي، په لاس باندې ظلم کوي، په سترګه باندې غلط نظرونه کوي، په ژبه باندې غلطي وینا کوي او په پښو باندې غلط مزلونه کوي او په خپلو اندامو باندې د خلکو سره تجاوزات کوي، دې ته ویل کېږي ظاهري ګناه. او دغه رقم الله ورته وذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهري ګناه به هم پرېږدي او باطني به هم پرېږدي. په زړه کې د مسلمان سره بغض کول، په زړه کې د مسلمان سره عناد کول او په زړه کې د مسلمان د بدخواهۍ فکرونه کول او په زړه کې دا دسیسې جوړول چې د مسلمان څخه نفرت کول او د مسلمان څخه ځان لرې کول، دا باطني ګناهونه دي، دا به هم پرېږدي. نو الله تعالی په زندگی کې پر انسان باندې دغه یو پابندي ایښې ده چې زندگی زما ده، ما درکړې امانت ده او څو ورځې ستا سره ده او دوباره د دې امانت برته راخیستل کوم. خو په دې امانت زندگی کې تا ته ازادي ده چې هر څه کوې هغه کوه، لیکن زما د طرفه یوه پابندي ده، د هغې به ډېر خیال ساتې. هغه پابندي دا ده چې زندگی کې به د ګناه او د نافرمانۍ څخه ځان ګورې او د دې پابندۍ اخره نتیجه هم الله ورښیي. وذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهري ګناه به پرېږدي، باطني ګناه به پرېږدي. ان الذين يكسبون الاسم، چې کوم خلک ګناهونه کوي ظاهرا و باطنا، نو سيجزون ما كانوا يقترفون، د دې جزا به ډېر ژر وویني، د دې بدله به ډېر وویني، د دې بده نتیجه به ډېر ژر وویني او د دې په بدل کې د الله قیدخانه به ډېر ژر وویني. ځکه الله تعالی وایي نور هر څه کوه خو لیکن د ګناه څخه به ځان راګرځئ او د ګناه سزا الله تعالی انسان ته ورکوي. لیکن ډېر ځله د ګناه د سزا ځای هغه الله تعالی جهنم ټاکلی دی، لیکن کله کله د ګناه د بعضې سزاګان الله تعالی په دنیا کې هم پر یو قوم باندې ږدي، پر یو قبیله باندې ږدي، په دې نیت باندې چې دوی د هغه بدعملۍ سره وګرځي. الله تعالی قرآن کریم کې ورته وایي ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون عذاب الاکبر. عذاب اکبر هغه لوی عذاب دی، د ګناه په بدله کې الله انسان ته په جهنم کې ورکوي، لیکن الله تعالی وایي د دې عذاب اکبر څخه مخکې یو کوچنی سزا په دنیا کې ورکم د څه دپاره لعلهم یرجعون، چې په کومه ګناه اخته دی د ده سر لږ سر لراسي او د ده دماغ چې په کومو جذباتو کې محو دی او په کومو شهواتو کې دی مستغرق دی چې د سړي په دې سر په ځان لږ سر خلاصي چې زه څه کوم او په دې نیت لعلهم یرجعون. الله وایي چې کله په ځان باندې سر خلاصي نو زما امید دی چې دا بنده به د ګناه څخه برته راوګرځي. نو الله تعالی په دنیا کې هم سړي ته د ګناه سزا ورکوي.